بسم الله الرحمن الرحیم. د مرسته وکړې پیج درنو قدرمندو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې. قدرمندو ملګرو، یو ځل بیا هغې کورنۍ ته راغلو په کومه کورنۍ کې چې د دې ورور دغه دوه لورګانې معیوبه پرتې وي. دواړه فلج دي چې د یوې په سر کې په دماغو کې رسولۍ وه، هغې ته یې اپریشن کړی و. د اپریشن نه بعد فلج شوه او په بله باندې کمر را لوېدلی و چې د هغې د ملا اپریشن شوی و، هغه هم فلج ده. نو دغه دواړه د اوږدې مریضتیا سره مخ دي. مخکې تاسې د دې حال اورېدلی و، د دې نه موږ ویډیو کړې وه. بعد د هغې نه موږ دوی دغه مریضان جلال آباد ته بوتلل. اول ته مو دغه پاسپورټونه دواړو ته جوړ کړل. تاسو ته موږ ویلي وو چې تاسې مرسته وکړئ چې موږ د دې دپاره پاسپورټونه جوړ کړو. پاسپورټونه یې جوړ شول قدرمنو ملګرو. او د مرسته وکړئ پیج د بنسټ لخوا د 15,000 افغانیو په بدل کې جوړ شول. خو اوس د دې دپاره د یو ویزو بندوبست کوو قدرمنو ملګرو، او علاج دپاره به یې پاکستان ته لیږو. نو مخکې مو هم درته ویلي، اوس هم درته وایو که د چا څه وس کېږي د ویزو دپاره زموږ سره مرسته وکړئ چې موږ یې دغه کورنۍ ته ورکړو. همداسې د پولې هغه غاړه که څوک وي د دې د علاج دپاره موږ سره منډه ترړه ووهئ. که د چا هر څه د وسه کېږي، خیرات، زکات، هره صدقه په دې باندې کېږي. ځکه چې د دې خبرې د دې مشر خبرې تاسې مخکې اورېدلې وې چې ده ویل چې زه د کور خرڅولو ته هم جوړ یم چې دغه کور خرڅ کړم، خو کور رانه څوک نه اخلي چې زه دوی ته علاج ورباندې وکړم. د اوږدې مریضتیا سره مخ دي درنو ملګرو. ستاسې په مرسته به انشاءالله تعالی د نورو مریضانو په څېر دغه مریضانو ته الله رب العزت شفا ورکوي. نو یو بل ورور ما ته 15,000 کلدارې څو ورځې مخکې لاس په لاس راکړې وې، په زکات کې راکړې وې. هغه هم دې ورور ته ورکوم. 15,000 کلدارې هېڅ نه دي، خو بیا هم د هغې ورور د کور ودان وي، د دوی یو څه نه څه کار ورباندې کېږي. نو درنو ملګرو، په دغه برخو کې را سره تاسې خپلې مرستې جاري وساتئ. دغه 15,000 روپۍ دې مشر ته لاس په لاس ورکوم. 1 2 3 4 5 15,000 روپۍ دې یو ورور په زکات کې راکړي دي. الله دې د قبول کړه. الله د دو سره ښه وکاندې، په هم پاسپورټ ووالا سره هم دې سره ټولو مسلمانانو سره الله ښه. اوس ویزې ورله لګومه، او که چا پاکستان لی وړم په پاکستان چا مرسته وکړه هم الله د ښه ورسره وکړه. علاج دپاره وړمه دا دواړه، او چا مرسته وکړه الله د ښه ورسره وکړه. درنو ملګرو، ډېره اړمنه او غریبه کورنۍ ده، او ستاسې خیرات، زکات، هره صدقه په دې کورنۍ باندې کېږي. نو دغه کورنۍ دپاره زموږ سره نورې مرستې هم وکړئ. ډېره زیاته مهرباني.